وای د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوسه غلې تیرې دنه ا سړیو چې په لار بتلو چرته اخ ټوخ به وکړه نو خپل محبوب سره به ملاقات او شاده کور مالک ورته کم بیا د دل تاخ ټوخ وکنو وجنو دی نو غریب بیا غلې تیرې ده نو هغه خزه وې د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوسه غلې تیرې ده زما عزیزانو خزه یو خبره تکوم تقریر وګت کولای نشم اقرا باسم ربک الذی خلق دارم بنی آیاتونه د قران کریم دي چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شي غار حرا په مکه معظمه کې په مینا کې یو غر دی او داغه پاس په خله کې یو غار دی هغه غار کې پیغمبر د نبوت نشپګ میاشتې وړاندې چلاو عمر په دا وخت کې شپږ میاشتې کم سلويخت کالو نو چې شپږ میاشتې چلای وکړه نو عمر سلويخت کاله پوره شي د خدای عادت داده چې پیغمبرانو ته پیغمبري هم سلويخ کاله پس باور کول د کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه دي یو جنسي بلوغ دی او یو دماغي بلوغ جنسي بلوغ 15 کاله پس وشي او د عقل بلوغ سلويخ کاله پس کی ما په خبره پوه شئ پیغمبري په سلويخ کاله پس ولی الله ورکولا زکه چې د عقل کمال ته ورسی نو دکې به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي اوس خو هر شی نابالغ دي انسانان څکه هر شی نابالغ عزیزانو عرض میں داو چې غار حرا کې کمال تا عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی سلويخت کالا جبريل راغه اوس جبريل څوک دی غار حرا څه ته وایي وحی څه ته وایي اوس پتاسو کې 99% خلق دا سے ناستی چې په 16-15 ډو پويږي سیوا د دینه چې دغه دیوال ته سرنه غاوا غار حرا ستوي غار ثور ستوي وحي ستوي جبريل سوک ده بوراق ستوي په دې دکانونو کې وګورئ یو د اس په تصویر ده خز شکل ورته د خزي جوړ کړي لاندې ورته لیکلي بوراق النبي بوراق النبي داغه بوراق ته چې پیغمبر په معراج ته تل بوراق لیدلې چا ده تاسو خیال نو زمارز داو چې دا ټول خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا دي پیغمبر سلويخ کاله عمر چې په کوم ورځ پوره شنو جبريل را د قران کریم دا شپږ آیاتونه په کاغذ لیکلي راوړ پیغمبر ته وی اقرا باسم ربک الذی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما نه بقارن ز دانشم لسته ز پړاو نه بیا ورته جبريل وی اقرا دا ولولا او ما نه بقارن بیا
جبريل ويقرأ باسم ربك الذي خلق وما انا بقارئ. جبريل را پاسید او پیغمبر غار تی جخت کا سمرا انوار او تجلیات چې دا الله نه راوړیو هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسینه کې ډک. اهلیت او استعداد د لستوې پکې پیدا کړ. ورته اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی. داړم بنی آیاتونه د قران دي چې په غار حرا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلېدل شو. پړم بنی دا وخت کې جبريل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تزانو خود طبیعت بشری تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یکسوی کې نو په د هیبت راش. پیغمبر باندې هیبت راغی او کور تراغ. دغه وخت کې د بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. څوک وا؟ بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. هغه ته وایي چې زملونی ما په کپړو کې پټ کړي سړلې را باندې رااله ای بیبي ز چرته وفات نشم. حضرت خدیجه ورته وایي چې اے محمد غبراوي ګم ستاد هر ادانا دا سي معلومیږي چې الله بتانه سډیر لوی کار اخلي. ته د یو عظیم کار د پاره الله پیدا کړي. الله ستاد هلاکت اراده نه وکړي. بیبي دغه وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته د څه خبرې وکړي چې دا ټول لړزا او تکلیف هغه رفش. خزه دیته وای بیبي دیته وای وزیر اعظم د کور دیته وای. په حالت د اسلام کې نه ده او خبرې د څه کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفش. نو زما عزیزان عرض مې دا چې جناب محمد رسول الله تا خپل بیبي دا سه خبرې کوي چې بالکل ملای ولا مضبوطه کړه. خزه داسې پکار کور داسې پکار. باروتو ابو بکر صدیق په مخاورغه و صدیقان نن ما تخذ نبوت راک او ما ته وی چې د یو خدای دعوت دی دنیا لور کا. ابو بکر پټکی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله ورته وی ابو بکر تا خواډو پکې سچو چراو نکړه. صدیق اکبر ورته وی چې یا رسول الله تا صدق پیش کو ما تصدیق. اولنه سره په دور نبوت د جناب رسول الله کې ابو بکر چې هغه ایمان راو. اولنه سره عزیزانو شروع شو خلق ته پته ولګی دا چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خود یو خدای دعوت خلق ته ورکي او وای چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی. دا څه وای خلق خلاف شو. په دارالندوه کې میټینګ وشو. ابو جهل سردارو
عمر فاروق هم پکې و. واورئ منبرانو تاسو د یو محمد عربي علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای. دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لار تیر شوی دي دا ټول غلطو او د اوس دیو خدای دعوت خلق ته ور کوي. ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان وې. عمر فاروق را پاسه دا خبره وکوا تور راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا تور به الا پتی کی کیا چم چې د رسول الله سر په کټم بل راو تور راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم. لاره کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ویلار پرېدا هغه شمع چې تاسو یې پتنګان یې ما پلاتو منات قسم خوړلې ده چې دا توره به الپتی کی کیا چوم چې دا غ سر په کې ټومبله راوړما. اصحاب ورته وی چې عمر ته دا شمع مړکول تراله زما دی په خدای قسمی چې دا غ شمع رڼا خوستا کور تم تلدا کور تا ورشه د کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خور لګیا د دننه قران لولي او دا آیات وی تو ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. عمر فاروق دروازه ټکولال خور والا دروازه لري کړه ورته وی دا تاسلست ورور ما خو څه دی رانی ولې دا ولته لته پیوخه په د پاساو خیراغه غیم هوا ستړی شو ودرې دو داس آکڑا ہوا ودرې دو آکڑا ہوا ذات بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی. خور ورته له عمر نور مموا و بس تړې ورته عمر ته خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خور ما د دنیا دستور دا دے چې خرونه پاسی خويندې وਹੀ فکر نشته. اے عمر استاو زما په منس کې ترن نه پوره ضرور ګیره او د خور ګیره تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق شو. نن مسلمانه شوی خور عمر غوندې رور تداتي وي راشه زمونږ د خو خويندو مېندو حال نن مسلمانه شوی اور ورته چې ترنه پورې ستاو زما په منس کې ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد ستاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق. اے عمران ستا پشان زرگنا عمران یو طرف تا او یواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بل طرف تا واللہ کمی اسکڑے. عمر دا سی ولاړو یکدم سرنگون شو او په جړا شو خور د گریوان نه ونیوا
ورتلو خوري استاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې دا سه کلام وی لکه قران چې دا سه مذهب د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران زما عزیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان ګریوان نه نیولې ده چوخوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وی چې کوم قران دی زماراتلو نه مخکې وی لګي بیا وایا خور ورته وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خور ته وی استاد په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قران تا ته خودلې خور اورور په دې جګړه دی او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے الله د اسلام لا مضبوطه کا په یو د عمرینو یا الله یا ابو جهل مسلمان کا او یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا وینتی بیگی سری شو کېدلې ده سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سه جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنه امراغله دل راغلم چې کوم قران دې زما خور ته خودله غماته مخایا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وی چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې ما په کفر کې یو سات ما بس نه دې تیر کړې بلکې د کفر د ترقې کوشش مې کړې دې یا رسول الله اوس په اسلام کې ډیوټي را حواله کا اسنه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول نشما عزیزان عرض داو عمر فاروق ته جناب محمد رسول الله وای چې عمر په کفر کې د اسلام دورانولو کوشش دی کولو او د اسلام د نومو نشان مټاولو کوشش دی کولو اوس په اسلام کې با چې چرته ورانځه ګوري التب جمعات جوړوي جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا
کافر تھا کل میں آج مسلمان بن گیا. عزیزان ابو جہل لعین ته پتو لګی دا چې عمر بجای د پیغمبر د سر په کولو خو مسلمان شو. عمر فاروق را منډه کاو د کعبه په خوا کې ودرې د اعلان یو تور ور سره دا چې واورو یا د مکه لوی سردارانو لوی رئیسانو دننا عمر مسلمان شو. سمره کوشش می چې د کفر د ترقې د پاره کړو ان یو پلک بزیات د اسلام د پاره کوم او کم کړتو کو نو تاسو سرونه به یاد کړو. زما عزیزانو دا ابتدا او آغاز د اسلام. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. خزانه ماشومه پغې کې نیولې د امیر المؤمنین تراله ورته څوي وای تعال یا امیر المؤمنین تعال راشه. حضرت عمر د قجرو په باغ کې ناشته او کمیس ته ټاکای ګنډي. کمیس کې خو په منډه راغی. بیبي وای څه تکلیف الله ورته امیر المؤمنین په دې مې پوي کچ دا قران چې توې چې دا د مسلمان د ژوند قانون دی نو دا قانون یوازې موږ د پاره دی او کتا د پاره هم دی. موږ د پاره. عمر فاروق ورته بیبي خبر ادا ده چې د خدای په قانون کې ترمیم نشتا. د خدای قانون د شاو د غدا د پاره د امیر او د غریب د پاره یو شان نه. وی فرق پکې نشتا. وینا وی چې فرق پکې نشتا زما دا پغې کې ماشوم چې د داستا امانت ته ستازوی ابو شحما ما سره زنا کړی دا او دا داغې نه پیدا دی. نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمر دینه مخکې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي. الله عمر راغی ورته بیبي خدای په امان ته ځه کور ته راغی. چې کور ته راغی زوی روټۍ خوړه. چې روټۍ خوړه بابا ولی پریشان غوندي. عمر فاروق ورته وای بچیا روټۍ خوړه په ماړه خېټه ما ته داسې معلومیږي چې ستانه نخیری روټۍ د زما په کور کې. زوی ته وای روټۍ خوړه او را روانې کو لاس نیونی و بار روز ورته وی چې تا پلانې خزه سره زنا کړې ده. هغه وی چې او پلاره کړې مې ده. ویلی منکر ولی نشوي چې نه مې دا کړې. ویلی یو مې زنا کړې ده هغه جرم مې کړې ده. دویم جرم د دروغ ولی حکم دروغ ولی وې. رمخ کې مسجد نبوی ته راوست. دا مې دې پوروي چې دا جمعات یوازې د منځونو ځای نه دی. جمعات د مسلمان قوم د هر فیصله ځای دی. په دې کې به هر فیصله کی. جمعات ته راوستو او جلاد راغختو ورته چې جلاد زما دې زوی زنا کړی دا او د اقبال جرم کو. قران ویلی دی الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا. چې وعده نه کړي او سړی او خزه زناو کې نو سل دوره وای. نو زما دا زوی غیر شادي شوده دی. ما په د قران د حکم مطابق د سل درو حکم. اے جلادا
کتا پزړه کې مرا وسته چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دې لګ به پرورو وهم نو په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دې پويږي وਹੀ به او سب به وਹੀ وبکی څوک سم به وਹੀ دوره وهل شروع شو د مدینه منورې لوی لوی سرداران رااله عمر ته جرګه وکړه چې ستا د زوی قران ډېر مزیدار ولید د سزا مونږ لرا کا خود ته مور کوا عمر را پاسې دا تقریر وکړ ورته وی او قوم ووري زما د خدای قانون دا دی د قران کې لیکي ولا تزر وازره وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به ماغه ته په سر وي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ورکړي شي دا قانون نه دی ګناه د کړی دا هم دی به سزا بوکتاوي اتیا درې چې د عمر زوی لگاو شو پلار ورته ولاړ دی نو پلزوی د आवाज کو پلار ته چې بابا جان ډېر ته گیشم لګیو براکا عمر ورته وی بچی استاد هر وای سره زما د زړه نوینه جدا کیږي خصوکم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی د الله د حکم په مخ کې د استاغوند لکونه زامن قربان شي اتیا دوره ولګې دي شل پاتې دي کشل نورې ولګې دي او ژوندې پاتې شوې او بابا اوس کې او کمر شوې نستا او بابا په حوض کوثر د محمد رسول الله د لاسوي سلام دوره چې څو وخت ولګې دو ابو شحمر او غرزید عمر فاروق اعلان کو ټولو خلقو ته جزای تاسو اسلارش پدې می گوا کړی چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته وایي چې اے پروردگار عمر ستا په قران داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو اومم صرفاو نکړه زوی ته ودرې دوی ورته بچیا کمر شوي نو د مرګ نه رستو بستا ملاقات شي د جناب محمد رسول الله سره نو دا د درو ټول تغمه او موړې ورته وخایا زما سلام ورته وایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نرست ما پاغه قانون داسې ایمان ساتلې دی چې خپل ځامن مم په باندې قربان کړ ایمان دیته وای ایمان پامارت کې دیته وای نیمه شپه د بار راووت نیمه شپه ګرځي دیوال ته غوږ نیسي دروازې ته غوږ نیسي دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې که په یو کور کې چاته تکلیف وو جواب به زور بار وته د خار نه بار وته یواز نیمه شپه ده او یواز د خار نه بار وته سګوري چې یو سړی ناشته د جونګړې په خوا کې او جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته بچي اولی جاړي اسړی ورته داسې وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنې څلکه خو زلار وا عمر فاروق ورته وی چې جاړې ولی کې دیشي چې تا ته داسې تکلیف وي چې زه رفقول شما اوس سړی ته دا سپته ده چې د امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وی چې بدی جونګړه کې مې دننه خزه دا واغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچی پیدا کیږي په
په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزه شته دینا غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر وشتا او نه مې د داینې وشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې خزې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې اسې نه چې چرته مړلی شي. الله حضرت عمر وستا خزې ته د خدمتګاری ضرورت ته ویله وې یو منټ په یو منډه کور ته را او خپله خزه را پاسوله خزه را پاسوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوه په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کلاو کړي دي د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي. د یو غریب ښځه د بچی پیدا کیږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله. حضرت عمر بیبي قجوري او ستوان راواغسته او عمر مخکې او ښځه ورپسې او په دې مهرو کې منډې وایي. عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته بیبي چې دننه کوله نو لاس نه یې ونیوه ورته وی او بیبي ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یا د مور وي. بیبي دننه لاړه عمر هم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست. ډېر سات تېر چې وخت تېر شو نو بیبي دننه د عمر فاروق آواز چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شو مبارک شه وراره دې پیدا شو. بار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر اکدېدو شو چې دا امیر المؤمنین دی. ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو. ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده. د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وایي نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره وایي. عمر فاروق اگر مزدور رپیگی لگیا دے نو عمر ورته وی چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ مسافرہ کزد غریب و خدمتگار نوی زد غریب و همدرد او په نیمه شپه مې ښځه د غریب و خدمت له نوی راوستی نو نن به زما نامه د محمد رسول الله د غلامانو په لیست کې لیکلی دا نن چې زه عمر ما او په دنیا کې مې لویه سلسله ده په خدای قسم چې لوی کړی خدای زه کیم چې ځان خاورې ګڼم. تاسو خیال ساتئ حضرت عباس راغه دعوی وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غرزولې ده. مجسټریټ سمن واستولو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شه. امیر المؤمنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناسته او امیر المؤمنین ولاړ دی. وی حضرت عباس پتا داوا کړی دا چې د زما د کور پرناله غرزولې ده. جواب وکا کني قیدوم دی. امیر المؤمنین ورته وی چې دا پرناله ما زکه غرزولې ده چې د پرنالي کې وب بچرات لې د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو
نو دیواله خرابول نو زکماوي چې دا پرناله او غرزوا. حضرت عباس ته وی چې استوایا. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو. کله دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته وغورځي. حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګي یا به سزا درکاو. ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپلا وکم. عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګېدلې وا نو سزا دادا چې اوس دا عباس به زما په دی وګو باندې خپې کیږي او دا پرناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګي. امیر المؤمنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس په وګو باندې سوري او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عدل او انصاف دیته وای. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق وند د شپې ګرځي. نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږه ورته ونی چې غوږه ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور نه خاوکړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته. بیبي تا بیگا ولې جړل وې صاحب زما خاوند تا غزا تاستولې وې څومره موده وشوه یو کالوش. عمر ورته وی تکینه لګه بیبي زرا اعظم. عمر کور تراغه خپل خزه ته وی چې بیبي په دې مې پوي کا چې خزه سره څومره موده خاوند نه نو دا گزاره کولې شي. نو بیبي ورته وی چې سلور میاشته نهایت شپږ میاشت دومره پورې د خزه وخت لري دیش. حضرت عمر راغه سرکاري آرډر وکړو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فوراً به کور ته واپس راځي او داغه په ځای به نور سړی بیا سي. او بیبي ته وی چې نن سبا بستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېګلو او د محاذ جنگ نه داغه میړه واپس کور ته راوست. یو غریبه خزه بیا د شپې ګرځي وګ به داسې دروازه تکې خو چې دې کیسه نه چې څوک فریاد کوي سبب ایمان خدای تفوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې پایو کې وبو واچوا لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې وبو وانه چو. مور ورته وی عمر نیمه شپه ده چرته ودبه پروتي. لور یې مور خبره ټیک کې عمر به ود پروتي خو د عمر خدای خو د نه ده ته عمر خدای خو ما ته ګوري زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وا والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره دغه عمر چې واله شو حضرت علی راغه وی یو حکیم راولما اسرا کوي پاسور شو یو لوري کلی نه حکیم را روان چې نیمه لارې تراغه حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشا او زه واپس وی ولی وی عمر وفات شو وته څنګه وفات شو څو خوراغلیم ندی څه خبر وی بس وفات شو وی ما به پوهه وی دا وګوره پردای چیلای پردی بوټي خوري لګیا عمر چې ژوند دیو نو پردی بوټي پردای چیلای نشو پړې د کوم امیر چې پزله کې د خدای یاره وا
داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت. دغه عمر جهاد دی په یو ځنګل ورله مرګرو ورته وی دی ځنګل کې زمری دی غرق بشو. عمر غوګونو کې ګوتی ورکه او اذان شروع چې اذان وکړو نو ځنګل ته وی او ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دې لار زو د لار خالق ہے. صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولید چې د ځنګل نه تختیده او مونږ له لار پرې خو. عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل روچت او مونږ یو جوړه کړی جنې دغه دریاب ته چې ورو غورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا روچت شي بیا دا چل کو. عمر وی خاغ دو ګوتی چټي ولیکلو پی ویلیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اوریدلې دا وکنه. مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړي د ترنه بیان دی وچت د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یره وا والله دریابونه تیریږي د ځنګل زمری تیریږي. ځنګل زمری عمر خو ډېر لوی سړی نو د پیغمبر زمانہ دا یو سړی قسم وخورو چې زبا والله لا اكلم معك حين والله کزه تا سره یو حين خبره وک قسم وخورو بیا رستو سره پیمانو چې اوس بداسه کی راشه چا مولانا مسلې ته پوسوک ورغه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته صاحب دا مې دوست ته او دا سي قسم مې خورلې ده چې یو حین بدر سره خبر نه کوم څه شي سره راغه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وجدا سي قسم مې خورلې چې یو خبره بده یو حین در سره نه کوم هغه ورته تر مرګ ور سره مکوا ځه سره لیونه شو حضرت عمر تراغه چې تباشم ابو بکر راته داوي عثمان راته داوي او والله لا اكلم معك حين دا قسم نه خورلې سوکم هغه ول تر ماخام ور سره مکه و بیا کوا ځه سړی خیالو کو چې راشه رسول الله نه تپوسو کده ماخام نم لګه معاملې لنډ شي زکه چې دوست خو ډېر ظالم شي کړه زد یار په دې دنز کا شتاب کړما رحمان بابا ته چاوي او به ګوره کنه را بشي او کال پس هغه ورته زد یار په دې دنز کا شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم تر کالا تلوار زکه کوما چې ترکاله بجوندې سو کی زکه تلوار کوم چې زره وګور راغ جناب محمد رسول الله تعالی چې یا رسول الله قسم می خړلې ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي عمر را تداوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له مزه ورکړه ول راو والا دا درې والا ته پوښتنه وکړه چې لکه تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو دا فتوی ورکړي چې درې والا راو وخت حضور علی السلام ورته مسکه کیږي ابو بکر ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې تا دا فتوی ورکړي دا چې تر سلويخ کال ور سره خبرې مکو هغه ورته چې ما سره دلیل د خدای قران وی وای وی قران کې الله وی چې هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله ودا آدم علیہ السلام باندې یو زمانہ دا سراغله وا چا وخت شیم نو دی حين
هغه 40 کاله خمبیر د آدم علی السلام مراد ده. نو مازه کوي چې حین نه دی قسم خوړلې ده او دی حین نه مراد 40 کاله دي. نو مازه کوي چې 40 کاله خبره مکه. پیغمبرو فرمایل ٹھیک. حضرت عثمان ته وی چې تاسو سره څه دلیل دی چې ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه. هغه ما سره دلیل هم دی قران دی. ما سره وای ورته ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو الله ورته تا د پاره پزمکه کې زید قرار دے تر وخت د مرګ پوري. نو الہین دی حین نه تر مرګ پوري وخت مراد ده. نو ځکه ما ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه. تم ټیک وې. حضرت عثمان ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې په لاندو پر راتاو شي چې تر ما خامه مکه و بیا کوا. هغه وی چې ما سره دلیلم قران دی. وای والله فرمای فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پاکی دا الله لرا په وخت د سبا او په وخت د ماخام کې. دی حين نه د سار نه تر ماخام پورې وخت مراد ده. نماز کوي چې تر ماخام خبره مکه بیا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله سړی ته چې زبچیا زما فتوم د حضرت عمر په قول ده تر ماخام خبره مکه بیا کوي. قران کریم هغه بحر بے پایان کتاب ده چې هر ټکه لټه هر ټکه په خدای قسم هغه عجایبات په پکې راوځي چې دې د پاره بیا ذوق پکا.